د خطر په کم اسیلیا کې د افغان متحدینو د برخلیک په اړه د امریکا د کانګرس نوی اقدام. السلام علیکم دوستانو، نن یو مهمه موضوع در سره شریکو. د امریکا د کانګرس درې اتیا غړو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ته رسمي لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې په قطر کې بند پاتې افغان متحدین دې هیر نشي. لیک موخه یې دا ده چې د خطر د کم اسیلیا یعنی کومه کم کې چې هغه 11 کسه اوسیږي، اوس فعلا د خطر هلته میشت دي کې میشت افغانان متحدینو د خوندیتوب او د هغوی د امریکا د بیا میشتېدو پروسې ته پاملرنه وشي. مهم ټکي د دې څه شی دی او څه ترې غوښتي دي. په خطر کې شاوخوا 1100 افغانان لا هم په کم کې اسیلیا یعنی په کم اسیلیا کې پاتې دي چې ډېری یې د امریکایي ځواکونو ژباړونکي وو یعنی ترجمانان او خراداتیان او امنیتي کارکوونکي وو یا د امریکایي سرتیرو د کورنیو غړي دي. د کانګرس غړو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي دا افغانان دریم هیوادونو ته ولېږدول شي، په ځانګړې توګه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت یعنی DRC ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ډونالډ ټراول په 4 لیول کې قرار لري په توګه درجه بندي شوی دی. یعنی په لیک کې وویل شوی دی چې د افغانان د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام یعنی USRIP او یا د ځانګړو کډوالو ویزې SIV سپیشل امیګریشن ویزا له لارې ارزول شوي او سخت امنیتي پلټنې تېرې کړي دي. د کانګرس غړو له حکومت څخه غوښتي چې د دغو افغانانو د قضیو په اړه وضاحت ورکړي، د هغوی د امریکا د داخلېدو لپاره خوندي او قانوني لاره ومومي او د دریم ناامنو هیوادونو ته د لیږدولو مخه ونیسي. دا د افغان ایوک سازمان هم ویلي چې زرګونه امریکایانو او د کانګرس غړو د افغان متحدینو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړی او له حکومت څخه یې غوښتي چې دا کسان هیر نشي. د افغانانو لپاره دا څه معنا لري؟ یعنی دغه موضوع تر کومه حده پورې ښه کیدای شي افغانانو لپاره. دا نوی کډوالۍ پالیسي نه ده او نه هم د امریکا د داخلېدو نوی اعلان دی. دا یو سیاسي او بشري فشار دی تر څو هغه افغانان چې مخکې تصویب شوي وو او په خطر کې بند پاتې دي خوندي راتلونکی ولري. تر اوسه وروسته پرېکړه نه دی شوی خو د کانګرس دغه اقدام د CAS یعنی کمپ اسیلیا په اند خاطر د افغانانو د قضیو د حل لپاره یو مثبت پرمختګ کیږي. دغه وروستی پیغام چې د افغان ایوګ لخوا په خپله صفحه کې نشر شوی دی، تاسو هغه لیک ما تاسو سره شریک چې ټولو امضاګانې کړي دي او استولی دی د مارک روبیو دفتر ته چې هغوی دغه ویې ګوري او دا یو مثبت اقدام دی د هغه خلکو دپاره چې اوس فعلا دپاره په خطر کې اوسیږي. دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښ شوی اوسي او که چېرته هغه کوم دوستان چې تاسو په خطر کې پیژنئ دغه ویډیو ورته واستوئ، دا یو مثبت قدم دی او یو مثبت دغه د مسج دی هغه خلکو دپاره چې هلته فعلا دپاره بند پاتې دي. که چېرته دغه عملي شي کیدای شي هغوی ته بیرته لاره هواره شي او راوړي امریکا ته او دلته ژوند وکړي. نو بیا هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. کولی شي چې ویډیو د نورو دوستانو سره شریک کړئ او که چېرته زما صفحه تر اوسه مو فالو کړی نه اوسي فالو کړئ او د نورو دوستانو سره زما ویډیوګانو شریک کړئ تر څو د نوی موضوعګانو او اپډیټ نیوز خصوصا امیګریشن یا د مهاجرت په برخه کې تاسو زما نه واورئ. خوشحاله شئ. سلام علیکم.